السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. راځي نویم صفحه ته. دلته سوال مطرح شوی دا د حرف په اعتبار د ذات صفات کامل یا ناقص ادا کېدو او د حروف د آوازونو خپلو کې د مختلف کېدو طریقو باندې خو والحمدلله پوه شولو. موږ په دې پوه شو چې ناقص څه ته وایي. ځکه پرون د ناقص او د کامل خبره شوې وه. نن د حروفو د جداوالي خبره وشوه، د تمایز خبره وشوله. په دې وجه ځکه اول کې تتمه کې ویل چې دلته څو درې مسایل بیانوو. یو د ناقص او د کامل خبره یې کړې وه، بل د تمایز خبره یې کړې وه، او بل دا ویل چې د تجوید د قرآن کریم درستوالی په صفاتو او مخارجو پورې ولې موقوف ده. دقه یو پوښتنه را پاتې ده. صحیح ده که نه؟ دو پوښتنې جواب شول ته همدا خبره کې په دې دوو خبرو خو پوه شو. وایي په دې باندې موږ پوه کړو چې د قرآن مجید حروف او کلمات خالص او فصیح عربي موافق ادا کولو دپاره د مخارجو او صفاتو اهتمام کول، یعنی هغې ته وخت ورکول، هغه ضروري ګڼل، هغه مراتول ولې ضروري دي. دا ولې په هغې باندې موقوف شوی ده. په دریو خبرو کې دریمه خبره دا ده چې قرآن کریم یو څوک وایي چې قرآن کریم درست وایي، فصاحت او بلاغت او د عربي قواعدو موافق وایي. د دغې موافقې دپاره تجوید ولې ضروري ګرځول شوی ده، ولې دغه صحیح درستوالی په تجوید باندې بنا او موقوف کړی ده، د دې وجه وایي څه ده. دا جواب ده. درېمې خبرې جواب دلته وایي چې کله چې تاسو دا دواړه خبرې تاسو وپېژندې، یا د حروفو کمال او نقص چې کله کامل کېږي او کله ناقص کېږي هغه باندې هم پوه شولې، نو په دې بل خبره باندې هم پوه شو تمایز ده د حروفو بیلوالی په دریو وجو سره دي. یا به مخرجن جدا کېږي، یا به صفتن جدا کېږي، یا به مخرجن او صفتن جدا کېږي. وایي چې په دې پوه شو نو درېیمه خبره پېژندل اوس مشکل کار نه ده. همدغه نه اوس معلومیږي چې دا مهم ده او که نه ده. ځکه دا تمایز بالمخرج ته کوې خو مخرج به ول پېژنې که نه، نو دا مخرج به چېرته پېژنې؟ دا په بصرخانه کې خو نه پېژندل کېږي. دا به علم تجوید ته مراجعه کوي. که ته وایې چې دا صفتن جدا کوم، نو صفتن جدا کول نو به چېرته ګورې؟ دا به د انجینرۍ پوهنځۍ ته ځې، نو قرآن کریم پوهنځۍ ته به راځې که نه، نو دلته به یې زده کوې. نو یعنې د دغه دوه پوهېدو په وجه به دا درېیم خپله معلوم شو چې دغه پوهه په دغه علم کې راتلی شي. نو چې دغه علم ته ته معلومه خبر شو صحیح درست تلاوتلو په چا باندې موقوف شو؟ په علم تجوید باندې موقوف شو. نو دلته دې لکه دا هغه خلص نتیجه شو. دې دا خبره کوي چې دا دوم وپېژندل نو د درېیم پېژندل اوس ضرور څه دومره غټ کار نه دی. د دې لپاره چې دواړو خبرو د یو ځای کولو نو همدغه نتیجه راوځي. همدغه نتیجه راوځي چې د حرف مخرج متعین شي او د حرف صفات متعین شي. د مخرج سره ذات تعینېږي او صفات او مخرج سره د حروفو جداوالی منځته راځي. کله چې د حروفو جداوالی منځته راغی نو هر حرف به د خپل مخرج نه ادا شي، د قواعدو موافق به ادا شي، فصاحت او د بلاغت سره به ادا شي. نو د تجوید کار څه شی ده؟ همدغه کار ده. د صفاتو ګټه څه شی وه؟ د حروفو صفا ادا کول، د یو شان حروفو د هم آواز حروفو آواز جدا کول او صفا کول. نو همدغه چې دی نو چې صفا شي او جدا شي همدغه د تجوید قواعدو موافق قرآن لوستل دي. کله چې موافق قرآن لولي نو ته به څه کوې؟ اول به تجوید ته مراجعه کوي. دغه صحت والی په تجوید باندې موقوف ده. نو چې کله د تجوید زده کړي نو دا صحت خپلو باندې څه کېږي؟ دا راتلی شي. نو دی همدا خبره کوي چې نو د همدغه نتیجه راوځي چې هر حرف د ذات او صفاتو په لحاظ سره کامل او خالص فصیح عربي ژبې موافق همدې صورت کې ادا کېدی شي چې هغه دواړو خبرو کې یوه خبره هم د منډول کېدو نه پاتې نشي، یا نه مخرج کې سب نقصان پاتې شي او نه په صفاتو کې. په دې دوو خرابیو کې به یوه خرابي ضرور راځي. او که چېرته دغو ته موږ مراجعه ونه کړو دغه دوو خرابیو کې یو به ضرور یا خو به یو حرف بل حرف سره بدلیږي. که تجوید ته ته مراجعه ونه کوې یا به یو حرف د بل حرف سره بدلیږي. لکه نن سبا چې د سین او د صاد حالات ده څوک فرق نه کوي، د سین او د ثا حالت ده
څوک پکې فرق نه کوي د تا او د طوا حالت دا څوک پکې فرق نه کوي دا ولې نه کوي ځکه تجوید ته نه مخ شوي ځکه تجوید به ورته دا ښیي چې دا تا ده او دا طوا ده تا او طوا مخرجن یو دي خو صفتا دا به ورته څوک ښیي تجوید به ورته ښیي تجوید به ورته دال ښیي چې جیم او دال صحیح ده چې مخرجن جدا دي به جدا دي که نه او په صفاتو کې ولا تمایز بالمخرج ته اشاره ده دی بلکې تمایز بالصفت ته اشاره ده قاف او کاف جدا دي هم مخرجن جدا دي هم صفتا جدا دي تمایز بالمخرج و صفت دلته دا خبره کوي چې کله ته دغه دوه چې زده کړې دوه نتیجه دا راوځي ته هر حرف د خپل مخرج نه ادا کړي سره د صفاتو نه ادا کړي نو کله چې هر حرف د سره د خپل مخرج نه ادا شو سره د صفات لازمه او ادا شو نو دلته په خپل په دې حروف کې تمایز راځي جداوالی راځي او موافقت راځي د چا سره د علم التجوید سره او قران کریم ویل کېږي څنګه د تجویدي قواعد موافق خو فصاحت او خو بلاغت سره ویل کېږي لہذا د تجوید هدف او مقصد همدا ده کله چې دغه دوه کارونه وای تر سره تا وپېژندل نو دریم د دې دواړو نتیجه ده دا دریم شی چې ولې ضروري ده ځکه ضروري ده چې دغه علم نه بغیر ته د دوه حروفو ترمنځ فرق نشي کولی دغه علم التجوید نه بغیر ته د دوه حروفو مخرجونو نه بیلولی نشي صفاتو باندې ته بیلولی نشي نو تاسو ته دا ډېره عادي خبره ښکاري چې دا څنګه غټ کتاب نو تاسو دې سړک ته راوځئ دلته ودرېږئ سلو کسانو نن را پوښتنه وکړي چې تا او طوا مخرجن سره جدا کړه صفتن سره جدا کېدای شي مخرج به ځینې ووایي چې ولا ځینې پوهېدای شي ورته صفتن جدا کړه که په سلو کې تاسو یو کس پکې چې ته پیدا کړه هغه به هم تجوید ته به مراجعه کړي چې ته به تجوید په حلقه کې ناسي هغه به درته وایي چې طوا مستعلیه ده او مطبقه ده دی بل ته طوا مستعلیه ده دا کم کپسول دي دا مستعلیه هغه وجه کوم دوا نوم به راته اخلي نو خبره ورسېدلې نو ځکه مهم ده اهمیت بیانوي چې د ده نه بغیر دا شی لاسته نشي راتلی نو دلته هم دا خبره کوي یا خو به یو حرف د بل حرف سره بدلیږي یا به انتهایی ناقص کیږي مثلا که چیرې یو سړی د جیم صفاتو کو ټول ادا کوي ولې د ژبې د منځ د تعلق سره لګولو په ځای باندې هغه جبه چې دی نو د سوک او د ثناء علیا بیخونو سره ولګي نو ظاهر چې په دې صورت کې به جیم نه ادا کیږي صحیح ده چې صفاتونه به سره یو وي مخرجونه خو یو نه دي که نه که ته مخرج رااخلې ولا صفتونه خو دال سره یو شان دي پرې د جیم هم د دال سره یو ځای نه ادا کړو نو ادا به شي نه ادا کیږي نو همدغه شان بلکې دال یو سړی د طوا کې استعلا او اطباق نه ادا کوي نو ظاهره خبره چې استعلا او اطباق چې ادا نشي نو طوا پاتې کیږي نه پاتې کیږي ځکه هلته خو تا په خپله مستفله هم ده او منفتحه هم ده دنه مستفله منفتحه جوړه شوه خو یو شی شو نو جداوالی خو منځ ته رانغی که نه نو د دې اهمیت دا ده فرق دا ده چې دا علم په دغه شان کله چې دې ته مراجعه وشي نو بیا دا کار کیږي د علم التجوید علما د وضاحت او موافق ډیر کم خلک دا په خشن ادا کولی شي چې دغه حروف چې دی نو لکه ضاد د دال سره ضاد د زوا سره کم خلک دی چې هم مخرجن هم صفتن خو هغه دا کم خلک څوک دي دا کم خلک تاسو واسطه دا کم خلک هغه څوک دي چې قرآني کلاس ته مراجعه کړې ده قرآني صنفونو ته ناست دي هغوی دا پیژندلی دی چې ضاد حافیه ده او ضا لثویه ده او دال چې دی نو هغه نطعیه ده بس پوی دي نو ضاد نه د دال په شان وایي او نه د زوا په شان وایي یا زوا نه د دال په شان وایي او نه د دال په شان وایي نه د زا په شان وایي دا وایي دا ډېر کم خلک دي چې هغه د علم ته موافقه او هغه ته رسېدلي دي نو هغې وضاحت ورته معلوم شوی دی نو دا کم خلک دي پاتې شو باقي حروف نو هغې مخارج چونکې لنډ دي صرف دوه او درې غاښونه دي دوی لپاره هغې عام طور سره د مخرج او ذات په لحاظ سره کامل ادا کېږي نو د صفاتو ناقص ادا کېدو نه مثالونه ډیر دي په دې شان کې چې طوا او د ضا صفات کې اطباق غین او قاف او خا کې استعلا او سین او صاد او ذا کې صفیریه صفتونه ادا نه کړی شي دا حروف نور حروف سره بدل خو به نشي ولې ناقص به ضرور شي یعنی ځینې حروف داسې چې مکمل بدلیږي ځینې حروف داسې چې ناقص کیږي د ناقصوالي وجه به دا وي چې کوم صفت چې دلته کې شته او هغه کې شته لکه صفات لکه مثلا سین او د صاد اوس که چېرته د صاد صفت استعلا او اطباق د پی منځه لاړ شي نو حرف مکمل ختمیږي او که صفت صفیره د منځه لاړ شي نو څه کېږي ناقص کېږي
صحیح ده کنه دغه خبره کوي نو کله کله حرف مکمل د منځ ځي او کله کله حرف ناقص کیږي نو نتیجه دا شو چې د مخارج او صفات او اهتمام کولو سره یو خو حرف د ذات او صفات په لحاظ سره کامل ادا کیږي او بل دا چې د اهل عجم او تلفظ د هغه خالص عرب او تلفظ موافق شي همدغه علم التجوید ده چې یو عجمه یو پښتون یو فارسیوان یو پشئی یو بل زبان اردو هندی سرایکی بلا جبی دی دومره جبی دی چې بیخي سوونو نه زیات جبی دی نو کله کله من د غین په ځای باندې ګاف استعمالو کله زب کله مزاق مو کوم ځون چې غلط په ځای چې دا غلط ده نو دا غلط خلق وای تلفظ شته کنه شته هغه ځکه چې دې کلاس اما دا غلط ولادل ته کینه و نو دا بیا وایي چې غلط دې علم ته اهتمام ځکه ضروری ده ځکه دا د قرآن کریم درست ویل په دې باندې شی ده موقوف شوی ده که ته غواړې چې زه قرآن درست ووایم لابودي ده د علم التجوید نه خلاصې دې نشته او که ته زه وایم زه د عربو په شان قرآن ووایم نو ته به خامخا یو درسي حلقه کې یعنې هغه قواعد چې د هغو قواعدو موافق د هغوی قرآن لوستل داسې ښایسته شوي دي هماغه قواعد ته عملي که ستا قرآن به د هغې نه ښایسته وي موږ د دې مثالونه لرو ډېر عجم دي حتی د مکي او د دواړو حرمینو امامانو کې عجم قرآ دي نن سبا خو هغې عربانو پسې مونځ کوي ولې ځکه چې هغې خپل قرآن کریم د دغو قواعدو سره شی کړی دی موافق کړی ده نو ځکه د علم التجوید باندې د قرآن کریم درست ویل څه شی شو موقوف شو وجه پوه شوې جواب همدا ده ځکه چې دلته همدغه علم التجوید قواعد دي تا ته د حروف مخرج هم ښیي تا ته د حروف صفات هم ښیي تا ته جداوالی هم درته ښیي چې هر شی دلته وښودل نو د علم التجوید هدف او مقصد او هغه هم دا ده چې تا دغه ځای ته ورسوي کله چې دې ځای ته ورسېدلی وي ته به کاملا د هغو عربانو په شان قرآن کریم ویل شروع کی چې د هغه چې دی که نه کاملا درست وي د اهل عجم و تلفظ به مکمل د خالص العربو په شان تلفظ جوړیږي دا به پیښو جوړېدی شي ځینې خلک پیښې کوي که نه صوت باندې واوري خو هغه کم وي ولې کم وي څنګه کم وي چې کم ځای ته اورېدلی او مقه ځای به ووایې خو چې پسې دوم رکو راشي بیا به د تندکونه خوري او چې کم قواعد د زده که قواعد بیا هر ځای همغه شان ویلی شي ځکه تا ته قانون معلوم شو تا ته قاعده معلومه شوه تا ته لاره معلومه شوله دا وایي چې د صحیح تلفظ ځکه په تجوید باندې موقوف ده ځکه په تجوید باندې بنا ده چې د ده نه بغیر صحت راتلی نشي بس الله تبارک وتعالی د علم التجوید علماء کرامو ته زموږ له طرف نه ډېر جزای خیر ورته نصیب کړي د هغوی د بېحده کوششونو او محنتونو په نتیجه کې چې موږ ونې نااهله او ناکسه او بېزبانه خلک تاسو زموږ دلته ناست یو څوک به پارسیوان وي څوک به پښتون وي څوک به څه دغه لږ مجمع کې موږ د 4-5 ژبو خلک دلته ناست یو که نه زه په پښتو داسې راغږېږم خو زه پښتون نه یم زما مورنۍ او پلارنۍ ژبه مادري او پدري ژبه زما پشهی ده خو قرآن په پشهی کې نه وایم صحیح ده که نه نو دا کمال زما نه ده چې ما کې ډېر کمال ده یا چېرته عربانو سره نه دا کمال د علم ده د علم په لارښوونه باندې دغه علم لارښوونه ده چې تاسو موږ د هڅه کوو دلته ناست یو دغه شی ده خبره ورسېدلې نو دا الله تعالی دغه علماو ته جزای خیر ورکړي داسې لارې راته جوړې کړي دي پاخه سرکونه دي صرف تک پې غواړي صرف مزل پې غواړي نو الله دې دوی ته جزای خیر نصیب کړي دا صدقې جاریه ده د علماو دپاره موږ یې وګوره په کوم زمانه کې په کومو نسلونو کې کتابونه لیکل شوي دي نن چې دلته موږ د امام جزري رحمه الله نوم رااخلو داسې فکر کوو چې دا زموږ د طرز وی ده دومره خپل ګڼو ولې ځکه چې د مسلک یې ورسره شریک شولو که نه امام خلیل رحمه الله د وجه زموږ همسایه ده امام سیبوی امام فرا ولې موږ ته لاره ښودلې ده هغې احسان ده په موږ باندې دا قواعد وضع کړي دي د علم ته خدمت کړی ده همدې کوششونو په نتیجه کې ډېری عجم خلک
ډېرې هغه زبان خلک چې د هغې په ژبو کې په قواعدو کې د عربي د قواعدو په اساس باندې کېدای شي چې ډېر مشکلات وي خو اوس دغه قواعدو په عملي کولو باندې هغه په دې توانېدلي چې د ډېرو عربانو نه ښکلی قرآن وایي. صحیح شو. نو الله تبارک وتعالی دې د هغې د هر حرف بدل کې د نیکیو هغه کوم وعده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دغه دې ورته نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.